وخزي د خدای نیکبختي بار ته روزه یخ بوتل مې دروړه یخو څه شوې دا څه چغرې شروع کړې دي سړیه بیا دې سره وړلو بل ورځ یې راوړو هغې هم د نسوارو خوند کوو وخزي ته بار ته روزه دا تازه مال دی هغه پې میراج ګل کاکا خولې ایښې وه هغه جوټه کړې و دا اوریجنل یې ته راشه اوس که چې دا اړه دې یخ شي دا ته څه بوتلې راوړې او دا خبرې پرېږده د زوی مې سنت دی دا کوټه رانه ماربل کا نو د خدای نیکبختي د سنتو ماربلو څه سویمه ده همداسې ساده باده ښه ده که نه پخوانی کوټه ده دا څونه مزه کوي دا ته څه وې زما خو دغه یو د قاطع نیله ده مه چې 5 جوړه جامې به م رانه والې او دا زوی دا ختم د ارمانونه به ورژومه 5 جوړه جامې دا تاسو لاسه کوئ ښځې تا چې هغه بل دغه جوړه اغوښتې وه خو یو سنت له پکې تلې که نه به واچې که نه ښه خو مونږ سړي وو چې په دې یو جوړه کې 50 اختر هم تېر کړو مړي ژوندي هم پکې کوو دا خدای خاطر وکړئ تاسو خو مونږ د پیسو نه خلاص کړو ښه سړیه اوس دا خبره شوې زه مو ځان په بجلی نیسمه ښځې داسې کې پام کوه په ځوانه ځوانۍ کې به مې کون کې دارې لاړم او ماربل مې له راوړل ښه غرب مې نه کې ګورې په مې دې بوتل یې موړې و السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي وروره په خیر سلام علیکم یاره انډیواله داسې کار دی که نه ما ته خو چا د ماربلو کارخانه یاده کړه خارون ماربل فیکټري خو دا ده که نه جی همدا ځای یاره چا ډېر په شپارس راولېږلمه جی خدمت وایه موږ ستاسو تابعدار یو یاره جي خبره داسې ده که نه چې کلي کې یو ډېر غریب سړی دی خو د زنانه نه ډېر زیات تنګ دی داسې زنانه ده چې کله ورته وایي ماربل ولګوه کله ورته وایي ځای فرش کا نو سړی یې کنفیوز کړي اوس یې دا غزوي داسې سنتګي غوندې دی که نه نو خدای شته زه د کلي مشر یم نو موږ وله بېګا چانده وکړه غریب ډېر زیات سر ټکاو که نه زموږ د حجرې ملګری دی نو خدای شته انډیواله چانده م وله وکړه ما چې لږه ګزاره راسه وکې ته د ارون ماربل فیکټرۍ ته راغلی نو موږ هر چا سره ډسکاونټ کوو او ته خو ډېر غریب سړی انشاءالله چې زموږ د طرف نه چې څه کېږي تا سره به موږ کوو یاره جي تاسو غلط شوې زه د کلي مشر یم زه غریب سړی نه یم ما درته وي چې ما هغه له مونږ چانده کړې ده او هغه له زه دا ماربله لمه نو لږه ګزاره وسه خیر چې ما ولې چانده وکړه نو تاسو به د خپل جیب هم ګورې له 100 روپۍ خو پرېږدی که نه جي ښه موږ تابعدار یو ولې نه ښه نو څنګه تابعدار یې تابعدار خو چټ پټ سړي ځکه نه چې ته یو پیالې چای به دې راوړې ووایې زه تابعدار یم چای مې ده خرابوي او راځه ماربلو سیپلې ته وښیم چې واخلي او ځي ماشاءالله ډېر نیکمله سړی زما د معدې هم خم در سړی دی راځه چې یو پیالې کې به راته خیر لږ نور هم ډسکاونټ ښه کړي راپاسه راځه دا به تا ته په 120 روپۍ پوټ میلاویږي ښه دا به ته په 80 میلاویږي بس صحیح ده داسې کار دی که نه چې دا شي نه زما ډېر زیات وخت شو څه به دا کړو او څه به د دغې نه کړو دا به تا ته په 50 روپۍ میلاویږي بس ټیک ده دا به دا زما ډېر زیات خوښ شو زه داسې کار کومه تی دلته به جنریټر راځه راډک که بلکل او زه یې پیسې در کومه که نه نو به شي نه راکړه او به ځم به دنه بس جنریټر راوله او چې درته شی لوټ کړم وړه به ټیک ده ځه او ټیک ده هلکه ګلدار ګاڼې م راسه شته خو هغه لږ ډېر زیات ګران دي چپ شپه خوله لاس کېده اوس پې دغه سړي زنانه واوري او که وایردل بیا به وله ګلداره دی بیا به پې زه شرمېږم نوره چانده به وله کومه څه جنریټر راولم همدغه درنه وړمه بس ټیک ده جنریټر راوله وی دا خو یو فلم کې امریش پورې ډیلاګ کې شو چې زه به وي په پیو لامبمه دا خو دې ظالم د هغه ریکارډ مات که یا لکه د خدای ګناهګاره ته په پیو لامبې پی خو داسې شی دی چې په نغري باندې کېدي نو د هغې پورې به ورته ولاړې چې څو پورې هغه پخ شوي ني که یو دار هم دې توی شوه نو ګناهګارېږې پې روزه ګناهګاره یا لکه دا ته څه اوتې بوتې وې دا د دې علمګیر د ماربلو فیکټري ده
دا د هغې اوبه دي دا د ماربل اوبه دي زه پې ځکه لامبمه په دې ملا مې ګرمه کې دي چې دا پې مړی شي څه کمقل سړی نو ته ګرمه کې په دې مړې کې اوس پر باندې خاره خو لګي تین تڼاقی را پیدا کو پر املی ځان ته پرېږده هغه به یې له مړې کوي مونږ چې واړو مړې کولې به هم پې